سلامونه وخت مو په خیر د اجمل شاه فیسبوک پاڼې او یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. افغانستان څنګه کولی شي پاکستان ته ماته ورکړي؟ د پاکستان د لوبډلې کمزوري ټکي او د افغانستان د بریا چانس. نور جزئیات په همدې ویډیو کې وګورئ. یوټیوب چینل لایک او سبسکرایب کړئ. ټاکل شوی چې افغانستان نن د آسیا جام سیالیو په لړ کې له خپل سرسخت سیال پاکستان سره مخامخ شي. په دوهم پړاو کې افغانستان خپل لومړی لوبه سریلانکا ته بایللی، خو پاکستان بیا له خپل سرسخت سیال هندوستان څخه ګټلې ده او مورال یې ډېر لوړ دی. دلته یو شمېر مبصرینو د دواړو لوبډلو په قوي او کمزورو ټکو غږېدلي دي. افغان ژورنالست او مبصر جعفر هان د افغانستان د لوبې د بریا لپاره دا تبصره لیکلې چې افغانستان ته پکې د بریا چانس لارې شته. جعفر لیکلي د افغانستان تیرو درې لوبو ته په کتو افغان لوبغاړي په آسیا کپ کې ترې دمه ښه ځلیدلي او ښې لوبې یې کړې دي، خو اوسنۍ لوبې یې ډېرې مهمې دي. دا لوبې که وګټي پای لوبې ته د وتلو هیله نوره هم زیاتیږي. افغانستان تر دې دمه آسیا او نړیوالو شورا په سترو ټورنمنټونو او رسمي لوبو کې پاکستان نه دی مات کړی، خو له پاکستان سره یې فوقالعاده لوبې کړې دي په دې هیله چې دا ځلې دا طلسم مات شي. افغانستان او پاکستان تیرو او اوسنیو سیاسي اړیکو ته په کتو افغان کرکټ اکثریت مینوال غواړي چې پاکستان مات کړي. البته سیاست او لوبه یو جلا بحث ده، پرې نه غږېږم. ما په ټولنیزو رسنیو کې ولوستل چې ځینو افغان کرکټ مینوالو خو دا هم لیکلي وو چې پاکستان ته ماته ورکول موږ ته د نړیوالو جام د ګټلو په معنا ده. پاکستان په تیرو دوو نړیوالو جامونو کې په وروستیو اورونو کې له افغانستان څخه لوبې ګټلې دي. مطلب د دواړو لوبډلو ترمنځ لوی توپیر ممکن همدغه یو اور وي چې باید او شاید افغان کرکټ روزونکو او لوبغاړو د دغو یو اور فاصله نور هم لنډ کړي. کریم افغان کرکټ باید ثابت کړي چې سیمه او نړۍ کې قوي لوبډلو ته هم ماته ورکولی شي. قوي او کمزوري ټکي: پاکستان د بیټینګ او بالنګ له پلوه یو متوازن ټیم لري. ټاپ آرډر، میډل آرډر او لوړ آرډر د ټولو تر دې دمه ښه ځلیدلي دي. د پاکستان ټاپ آرډر توپ وهونکی ورو او سپین توپ اچوونکی ښه نشي لوبولی او درې کین لاس توپ وهونکي هم لري. د پاکستان بالنګ هم قوي دی. د هر بالر د بال سرعت 140 ورپورته دی. افغان توپ وهونکي له شکه پرته له دې پلوه له ستونزو سره مخامخ وي، خو که روزونکي له لوري ورکول شوي پلان عملي کړي ممکن ډېر مشکل سره مخامخ نشي. د پاکستان فیلډینګ هم ښه دی او مهمه دا دی چې له خپل سرسخت رقیب هند څخه یې تازه لوبه ګټلې او مورال یې هم لوړ دی. د افغانستان قوت بالنګ د نړۍ ټاپ سپین بالر ورسره دی او راشد خان 20 اوریزو لوبو کې بابر اعظم ډېر آوټ کړی دی. د بالنګ په برخه کې افغانستان سپرایز بکیج ورکول غواړي. ځوان لوبغاړی لکه نوال ښه بدیل کیدای شي. پاکستان توپ وهونکي له ورو توپ اچوونکو سره ستونزه لري او درې کین لاس توپ وهونکي هم لري. همداراز افغانستان په بیټینګ کې کمزوری دی. باید یو بل بیټسمن هم ور زیات شي. ګلباز ابراهیم او نجیب ته به ډېره تمه وي. دوی په تیرو لوبو کې ښه ځلیدلي دي، په همدې هیله چې همداسې روان وي. خو د دې ترڅنګ باید یو بل توپ وهونکی هم زیات شي. حشمت شاهدي ښه انتخاب کیدای شي. چپ لاس دی چې په وکټ به ودرېږي او له تخنیکي پلوه هم غښتلی دی. داسې لوبو کې مهم دا وي چې یو ان وکټ وساتي او بل ان شاټ ووهي. افغانستان اوپننګ کې حضرت الله زازی تر دې دمه ښه ځلیدلی نه دی، په دې هیله چې نن لوبه کې جبران کړي او که محمد نبي او راشد خان هم په بیټینګ کې لږ وځلیږي ښه هدف ورکول او ترلاسه کولی شي. په لوبه کې بیا هم ټاس ګټل مهم دي، خو افغانستان قوت بالنګ دی او بیا هم مشکل دا دی ټاس ګټي او دویم بیټینګ کوي. تر 140 ورپورته ورکول شوی هدف به پوره کړل شي. په لوبه کې ګټل او بایلل شته. مهمه دا دی چې افغان لوبغاړي د پلان په اساس ښه لوبه وکړي او د همغو دوو ټکو په پایله کې به نتیجه ګوري. که چیرې کوم نظر لرئ کومنټ کې شریک، یوټیوب چینل لایک او سبسکرایب کړئ.